کندهار کې د لبنیاتو د کنټرول په موخه نظارت ترسره شو. د کندهار د کرنې ریاست د حیواني روغتیا او مالدارۍ امریت له لوري د کندهار ښار په ټولو ناحیو کې د لبنیات پلورونکو کنټرول او نظارت ترسره شو، چې پر مهال یې مسؤلینو د هغه لبنیات پلورونکو دوکانونه هم وتړل چې غیر معیاري لبنیات یې عرضه کول. بل لور کندهار ښاریان خوښ دي چې کندهار کې د غیر معیاري لبنیاتو مخه نیول کیږي او وایي چې دې ته ورته نظارتونه دې لا هم ډیر سي. له غیر معیاري لبنیاتو د مخنیوي کنټرول. دا په کندهار کې د هغه کنټرول برخه ده چې مسؤلین د هغه لبنیاتو څخه د کنټرول په موخه کوي چې پر هیوادوالو وچ شیدې په تازه شیدو پلوري. د لبنیاتو څخه د یاد نظارت پر مهال د شیدو د کنټرول په موخه د جوړې شوې کمیټې رئیس او د کندهار د عامې روغتیا معاون ډاکټر نجیب الله داوري وویل چې کندهار کې د لبنیاتو او شیدو د کنټرول په موخه نظارت راپیل کړی چې پر مهال د ښار په بېلابېلو سیمو کې د بې کیفیته شیدو تولیدونکو او پلورونکو دوکانونه تړلي دي. زموږ هدف اصلي دا دی چې باید موږ ته معلومه شي چې کوم لبنیات په ډېرې شیدې استعمالوي او کوم لبنیات د غوا شیدې استعمالوي. او ټولو ته مهم هدایت دا دی او ټولو ته مهم خبره دا ده چې وروره اول خو خپل د غوا شیدې استعمال کړي، بیا که چیرې وایه موږ د غوا شیدې موږ ته ګټه نه کوي نشي استعمالولی، نو دوی به راولاړ سي خپل پر لوحه به ولیکي. ټولو ته مو دا خبره هم رسولې ده، ټولو ته مو دا خبره کړې ده چې باید خپل پر لوحه باندې نوشته کړي چې خالص د غوا شیدې دلته استعمالیږي. په ورته وخت کې د کندهار کرنې او مالدارۍ ریاست د حیواني روغتیا او مالدارۍ امیر حاجي محمد حمید وایي چې تر دې مهاله کندهار کې 1500 بابه ثبت لبنیاتونه شته چې د نظارت په موخه ورڅخه وخت پر وخت لیدنه کیږي. تقریبا د 1500 په شاوخوا کې موږ لبنیاتونه لرو په ټول کندهار او ولسوالۍ ښار ولسوالۍ کې 1500 په اندازه لبنیاتونه لرو. خو د ټول لبنیاتو سم دا غوښتنه ده چې د خپل وطني شیدو څخه کار واخلي، د غوا شیدو شیدې وکاروي ځکه چې دا وطن دی. په دې ډېری کې ډېر خلک په کار اخته دي. زموږ د وطن اقتصاد په لوړېږي په دې شي باندې په مال ځکه د وطن اقتصاد مو جوړ پر زراعت او مالداري باندې دی. بل لور کندهار ښاریان خوښ دي چې کندهار کې د غیر معیاري لبنیاتو مخه نیول کیږي، وایي چې دې ته ورته نظارتونه دې لا هم ډیر سي ترڅو د هغه افرادو مخه نیول سوي وي چې پر هیوادوالو د تازه شیدو په نوم وچ شیدې پلوري. ته پیغام دا دی چې سمې شیدې راوړي نو ځکه دا سمې شیدو سمې استفاده وکړو. خراب شیدې هغه نه دکانداران ته وځي یا خیداک سي یا خراب سي. نو دا ډیر د ښاریانو دپاره ډیر ګټور کار دی. دې ګټه به دا وي چې هغه اصلي شیدو ته به هم بازار موندنه سوي وي، هغو شیدو ته به هم د خلکو لاسرسی ډیر سي او هغه خلک به تشویق سي او دا کار کوي. دا په داس حال کې ده چې د کندهار ولایت مقام له لوري یو کمیټه چې پکې د کندهار عامې روغتیا، کرنې او مالدارۍ، ګمرک، صنعت او تجارت، امر بالمعروف، نهي عن المنکر، ښاروالۍ او د علماو شورا ریاستونه برخه لري جوړه سوې، څو په کندهار ښار ولسوالیو کې د بې کیفیته شیدو د کنټرول او مخنیوي په موخه څار او نظارت ترسره کړي.